باسي د دې زړه چاو د زندګۍ د الله بیخ وباسي د ډک بازاره کور ته راغلمه خالي لاسونه بچې زمونږ د غریبۍ د الله بیخ وباسي یوه لحظه مې په ارام د دې نه تېره نه کړه ورکې شنوم د دښمنۍ د الله بیخ وباسي مانه د پلار مې دا یوه خبره نه هېرېږي مانه د پلار مې دا یوه خبره نه هېرېږي چې بې پښتو شي د رورۍ د الله بیخ وباسي زړه مې درتله غواړي نګیاله خو بس څه وکړمه زړه مې درتله غواړي نګیاله خو بس څه وکړمه د بعضې مجبورۍ د الله بیخ وباسي اسحاق الله اسحاق صاحب رامایک ورکوم بس چې دوا وکړي او پروګرام پایې شاعران یو ادبي محفل وشو روحاني تازګي مو حاصله شوه حقیقت دا دی چې کوم مېلمانه محترم مېلمانه زموږ راغلي وو دی موږ ته ډېر عزت راوبخه زموږ د ملګرو ته زموږ د کلي مشرانو او کشرانو ته زما خو به همدا د وایي چې الله تعالی دې ډېر زیات نور هم عزتمن کړي څوک چې راغلي دي دلته که هغه اورېدونکي دي او که هغه ویونکي دي او رښتیا خبره خو دا ده چې څنګه یو حدیث کې راځي چې دا شعرا چې دي الشعراء تلامید الرحمن دا شاعران چې دي دا د الله تعالی شاګردان دي دی کله چا نه زده کړه نه کړي نو دا د الله تعالی ډایرکټ شاګردان دي او دا یو خبره د خپلو شاعرانو وروڼو ته کوم چې یو پیغمبر ډایرکټ د الله تعالی نه زده کړه کړې ده یو شاعران چې دي نو دا تلامید الرحمن دي دا د الله تعالی شاګردان دي نو دی هغه چې کوم اصل کې شاعر خو وایو هغې ته چې دغه شعور تیز وي چا چې شعور تیز وي نو هغه ته شاعر وایي دی د خپل شعور په رڼا موږ تر دې حالاتو هغه فریاد هم وکړو او د حالاتو حال هم راته وښو او اخره کې چې څنګه دی دا ووایي چې که داسې نه کېږي نو الله دې د هغې بیخ وباسي نو همدغه خبرې دي زه